ترخې ترخې خبرې زغمل څه ګپ خو نه دی، سړي اوښکې په بڼو کې پټول څه ګپ خو نه دی. او قدم په قدم دلته کې سړي باندې تور لګي، لمن سپینه د دې توره ساتل څه ګپ خو نه دی. کتل ورته د هر سړي د وس خبره نه ده، د نور سترګو کې سترګې اچول څه ګپ خو نه دی. او د حورو خیال کوي او د جنت په تمه ناستې، جنت ته په اسانه باندې تلل څه ګپ خو نه دی. په غم کې مې په شونډو د خندا هنر زده دی، والله ګنې په دا رنګه خندل څه ګپ خو نه دی. بغیر د زولنو نه بندیوان به پکې پروت وي، د زلفو د زندانه تښتېدل څه ګپ خو نه دی. ځواني پکې د بل د مزدوریانو د خوراک شي، د ژوند د تقاضې پوره کول څه ګپ خو نه دی. او دا ته چې راته وایې هغه هېره که عثمانه، دا دومره په حسانه هېرول څه ګپ خو نه دی. انګور سرا یاری دا که د بنګ سرا یاری دا